السلام علیکم. د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. طالبان د ځانمرګو بریدګرو کورنۍ ته پیسې او مځکې ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست انس حقاني د هغو ځانمرګو د کورنۍ او مشرانو او غړو سره لیدلي دي چې په تیرو 12 لسیزو کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه کړي دي. د ښاغلي حقاني ویاند سید خوستي په خپل ټویټر د دغه ملاقات تصویرونه خپاره کړي دي او لیکلي دي چې دغه غونډه د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې وه. ښاغلي خوستی وایي چې د ښاغلي حقاني فدایان اتلان وبلل او د غونډې په پای کې د شهیدانو کورنۍ ته 10 زره افغانۍ او لباسونه تقسیم کړه او د هر فدایي کورنۍ ته یې د یوې نمرې مځکې ورکولو ژمنه هم وکړه. طالبان وایي خصوصي پوهنتونونه دې زموږ د پالیسۍ مطابق خپل فعالیت وکړي. په کابل او ځینو ولایتونو کې خصوصي پوهنتونونه د درسونو د پیلېدو سره هم مهاله د طالبانو رهبري ویلي دي چې یاد پوهنتونونه باید خپل فعالیت د دوی د پالیسۍ مطابق تنظیم کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته د اکتوبر پر 18 ویلي د طالبانو رهبري د وزیرانو شورا ناسته کې د لوړو زده کړو وزیر ته امر کړی دی چې د خصوصي پوهنتونونو په ګډون د ټولو پوهنتونونو د معیاري کولو په اړه قوي اقدامات وکړي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې د تحصیلي بنسټونو ارزیابي لپاره کمیسیون رامنځته شوی دی او په دې برخه کې خپل کارونه پیل کړي دي. طالبان همدارنګه له خصوصي پوهنتونونو څخه غوښتي دي چې د قانون جواز ترلاسه کولو وروسته محصلین جذب کړي. د تیر اګست میاشتې له 15 طالبان کابل ته ننوتل. له هغه مهاله بیا تر دا مهاله دولتي پوهنتونونه د محصلینو پر مخ بند دي. په دې وروستیو کې اکثر خصوصي پوهنتونونو خپل درسونه له سره پیل کړي خو د ښځینه او نارینه محصلینو ترمنځ یې پرده اچولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په افغانستان کې د نوي تعلیمي سیاست په اړه خبر ورکړی و. د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له خپلې دندې استعفا وکړه. زلمي خلیلزاد په خټ افغان شاوخوا 70 کاله عمر لري. د امریکا د مخکني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دوره کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي وټاکل شو. خلیلزاد څه باندې 18 میاشتې په دوحه کې د طالبانو د استازو سره خبرې اترې وکړلې او بالاخره د هغوی سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکایي عسکر د افغانستان نه ووتل. په کابل کې د ایران سفارت وایي د کندهار ښار په یو جومات کې د تیرې جمعې ورځې د ځانمرګي برید ځینې ټپیان یې د درملنې لپاره تهران ته انتقال کړي دي. ایران همدارنګه ویلي دي د یادې پیښې له قربانیانو سره د مرستې لپاره 25 تنه خوراکي او غیر خوراکي مواد هم کندهار ته انتقال کړي دي. د تیرې جمعې په ورځ په کندهار کې د هلته شیعه په جومات کې د ځانمرګي بریدونو له امله 40 تنه ووژل شول او څه باندې 70 تنه نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی دی.